د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات خبري سرویس ته نن یک شنبه د قوزیا د لندین 9 د دسمبر میاشتې لسمې نیټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس د تازه سحر مسائل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. مولوی عبدالسلام حنفی و اسلامی امارات په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته زمینه برابر کړې ده. د بغلان په دانه غوري ولسوالۍ کې یو جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او په غزه کې شپږ سلنه کورنۍ له سختې لوږې سره مخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه. مولوی عبدالسلام حنفی و اسلامی امارات په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته زمینه برابر کړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی د ترکیې د عارفان موسسې رئیس عمر فاروق مدرس اغلو او یو شمېر علما او سوداګرو سره وکتل. د ریاست الوزرا په خبره شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د عارفان موسسې رئیس په افغانستان کې د سراسري امنیت پر تامین خوښي څرګنده کړي او ویل چې اسلامي امارت په استقلال سره په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا پانګونې په برخه کې زیات کارونه ترسره شوي او دا چاره د دې لامل شوی چې سوداګر او پانګوال افغانستان ته راشي او په بیلابیلو برخو کې پانګونې وکړي. هغه زیاته کړې چې عارفان موسسه او د ترکیې پانګوال غواړي چې په افغانستان کې د انرژي موصلاتي لارو د قانوني استخراج، لوجستیک او ساختماني برخو کې پانګونه وکړي او د اسلامي امارات رهبري غواړي چې په دغه برخو کې ورته د لازم امکاناتو په برابرولو ورسره همکاري وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویل دي اسلامي امارات په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته زمینه برابر کړي او له ټولو پانګوالو سوداګرو سره غواړي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د بغلان په دانه غوري ولسوالۍ کې یو جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بغلان په دانه غوري ولسوالۍ کې د ولسوالۍ مقام، امنیتي قومنداني او استخبارات مدیریت لپاره یو جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دانه غوري ولسوالۍ د قراجاتو برخې مدیر عبدالعزیز اخوندزاده وایي چې دغه جومات چارې د اسلامي امارات تر حاکمیت وروسته پیل شوې وي او په سبا یو کال کې د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. اخوندزاده زیاته کړه په دغه جومات شاوخوا 1 ملیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ولایت ولسوالۍ او ښاروالۍ مقامونو لوري ورکول شوي او سباندې 130 لمونځ کوونکو ته د زیدو ظرفیت لري. په همدې مهال د بغلان اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امر مولوي عزت میر حقانی وویل چې د نغوري د بغلان یو له هغو ولسوالیو څخه چې د سیاحت لپاره مناسب ځایونه لري او هیله یې څرګنده کړه چې صحت کوونکي به وروسته له دې د دانغوري ته د تلو پر مهال د لمونځونو ادا لپاره د چشمه جنګال جومات ترڅنګ په دې جومات کې هم لمونځ ادا کوي. درنو اوریدونکو اوس هم په خبري سرویس کې د هیواد یو بهر خبر. غزه کې شپږ سلنه کورنۍ له سخت لوږې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزه کې د روان جګړې له امله شپږ سلنه کورنۍ له سخت لوږې سره مخ دي او دا مهال اکثریت خلک د څښاک پاکو اوبو خوړولو ته لاسرسی نه لري. دغه راز غزې روغتیا ادارې وایي دغه په تړانګه کې د خلکو د پناه اخیستلو لپاره هیڅ ځای امن نه دی او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ غزه کې اوربند ټینګښت په هدف د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري وړاندې شوې طرح د امریکا له لوري ویټو او رد شوه. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت له علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.